السلام علیکم دوستانو، امید پیرو جوړ او صحتیا وغیره. زه سلمان مومن ستاسو په وړاندې کوم دا ویډیو. په دې ویډیو کې ما د ناقي پارک په حوالې سره د مسالو نشاندهي کړې ده چې دا پارک چې کوم دی د دوبۍ په تعاون باندې پاکستان آرمي FW یو اداره ده چې هغې جوړ کړی دی او په دې پارک باندې تقریبا د 20 میلیونو نه زیاتې پیسې راغلي دي، دا ورباندې خرچه شوې ده. خو د دې پارک چې تر څو پورې دوره نه وشوي او افتتاح د عمران خان صاحب او د جنرال باجوا صاحب په لاس نه وشوي، تر هغې پورې دا پارک چې کوم و د بلکل په هغه کړي نګراني چې ورته وایي په هغې کې ساتلی شوي. خو چې کله نه دوره وشوه نو له بده مرغه دې ځای ته بلکل پاملرنه ختمه شوله او اړو له هېڅ نظر په دې باندې ونه کړی شو. دې نه د څوکیدار څه غم وشو او نه چې کوم دی د اوبو څه فکر شته دی. دې ته هزار وختي هېڅ د کوهي موهي غم نه دی شوی او نه دې ته د مالی یا د چوکیدار څه غم شوی دی. او کله چې موږ متعلقه ادارو سره د دې د پروټیکشن په حوالې سره رابطه وکړه نو هغوی نه موږ ته معلومه شوه چې هغوی په دې هېڅ قسمه خزمانۍ ته نه دي تیار، بلکې هغوی خپله هغه کومه دوره یا افتتاح چې وه د هغې پروګرام دپاره صرف د 2-3 کروړو روپۍ چې کوم دی دا خرچ کړي وي او باقي په دې کې هېڅ انټرسټ نه هلي. نو دې حوالې سره ما دا کوشش کړی دی چې زه د ځایي او ځایي خلکو سره او سیلانیانو سره انټرویوز وکړم چې هغوی د دې متعلق څه وایي. راځئ چې واورو ټول په شریکه سره. ښه ګرانه، تاسو نه پوښتنه کول غواړم چې تاسو دلته راغلي یې د پارک لیدلو له د کوم ځای نه راغلي وئ؟ ښه جي، ښه باجوړ نه، ماشاءالله ډېر لرې نه راغلي وئ. پارک خو لکه چې ډېر ښکلی جوړ دی. خو د دې پارک تاسو څه وایي چې مثال لا به څومره وخت پورې ژوندی پاتې شي؟ اندازې خو داسې ټیک ماته نه ښکاري ځکه چې چوکیدار ورباندې نشته دی. نور چوکیدار نشته دی، دغه نشته، خصمانې څوک نشته، موږ څوک ونه لیدل نو شو ویلی او چې تاسو را روان وئ نو مثال ستاسو نه وروسته دغه چیلۍ را روانې دي دا به دې پارک ته راځي نو مثال دا چیلۍ به په دې پارک راځي که نه؟ بلکل دا به دې پارک راځي، دې داسې څوک نشته دا چیلۍ کې به دې یا نور څه دغه وکړي. د بوټو خصمانه په کار ده، دا بوټ هم دغه طرف ته روان دي لکه خراب دا زیات نه زیات د میاشتې پورې به دا وچوي، د میاشتې نه ځکه دا زیات نشچلی دی چې ډېره خصمانې څوک نشته، ډېره څوکیدار په کار و، ډېره یو مالي په کار و، د دې صفایي کول. موږ د باجې غونډه روان شوي د چکر له، خو چې بله میاشت ماهی راځو نو موږ به دا منظر به موږ وینو، دا منظر به بلکل تاسو وایي چې مثال په دې روډ باندې داسې د تفریح او د خوند ځای نه و، نو په کار دی چې که دا پیسې لګېدی چې په ځای لګېدلی وی. ډېر صحیح ځای جوړ شوی، ډېر برابر، ډېره خرچه پرې شوې، ډېرې پیسې پرې لګېدلې. مګر دې به داسې چوکیدار وی چې دې خصمانۍ کوله، دې بوټ بلکل جي. دې پارک باندې موږ کتلي وو چې د دورې نه مخکې آرمي والا په دې باندې باقاعده فیره ورکوله، څوک به ورته نه پرېښودل. خو چې کله د آرمي او مطلب د وزیر اعظم صاحب دوره وشوه د هغې نه وروسته دا پارک د خدای پاک په رحم و کرم باندې پرېښودلی شو او دلته تاسو ته پته چې شعوري سطح هم ډېره زیاته کمزورې ده. نو مطلب ستاسو دا مقصد دی چې دا پارک به ډېر زر ختم شي او دا ظلم دی، دا نو په کار داسې په دې یو ټیوبویل په کار و، په دې باندې چوکیدار په کار و، دې خزمانه په کار و، همداسې ده که نه؟ چوکیدار ونیسي ډېر پاره مالي په کار دی. جی جی، دا د خپله د سیل ځای دی جی جی، او د دې ښکلا په کار ده چې د دې خیر وساتي. جی جی، او دا خو داسې یو ځای دی چې دا اوس د باجوړ نه را روان شوي، موږ ته دا ځای ښایسته ښکارېده، موږ دلته راکوټو جی په دې کې تصویران به ایستل. جی جی، موږ د حکومت نه دا خاص کار مطالبه کوو چې یاره دې لپاره داسې یو چوکیدار یا مالي څه مقرر کړي چې دې خصمانه کوي. خزمانه کوي، دا د ټول قوم سرمایه ده، د ټول قوم جاګیر دی. دا موږ کمانډر ته درخواست کوو، جی جی، برګیډیر ته درخواست کوو، کرنل ته درخواست کوو، ډیو ته درخواست کوو چې آیا روپۍ ډېرې لګېدلې خو اوس د خصمانۍ لپاره ډېر یو کسان مقرر شي چې د چمن خیر هم ساتي، د اوبو خیر هم ساتي، ته یو کبیر مقرره شي دا د باجوړ لپاره یو ښکلا ده خو چې د ټول عمر اوس دغه شي ځکه چې بعد دې راځي په دې به هېڅ میله به ختم شوی. بلکل افسوس خبره ده. بس الله دې وکړي چې زموږ مشران دا واوري او په دې باندې عمل درآمد وکړي، همدغه شان د دې د خزمانۍ پروګرام جوړ شي. ډېره مننه وروره، ډېره مننه. د دې ګلونو او د دې چمن دا حالت چې اوس ورځ تر ورځه به خرابېږي په 2 ورځو کې داسې شوی دی نو مثال دا خلکو ته ښودنه ډېره ضروري ده ځکه چې په دې باندې د قوم خیرات چې کوم سوال او زاري شوې ده او کچکول ګرځولی شوی دی د هغې پیسې راغلي په دې لګېدلي نو مثال پکار دی چې د هغې پوښتنه وشي چې زموږ په نامه کوم خیرات غوښتل شي د هغه خیرات په صحیح طریقه د لګېدو او د خزمانې
څه بندوبست شته دی خلکو یې که نه یا څه فکر ورسره شته که نه شته ښه وروره ستاسو څه نوم دی امجد علي نوم دی د کوم ځای سره تعلق لري دروازګي ډیجیټو سره دروازګي ډیجیټو سره ته خو ډېرې غمځپلې او جنګځپلې علاقې سره تعلق لري داسې ده که نه یاره داسې ده ښه وروره دې پارک ته راغلی چکر له چکر له الماجو ځای ښکلی دی که نه یاره زمونږ په دغه یاداشت خو زمونږ په ځای کې دا نوی ښایسته ځای جوړ شو که نه جی جی او پارک دی او مزیدار ځای دی ښایسته چمن دی ګلونه دي جی 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 مزیدار ځای دی ښه نو خوښ دی شه لږه او خوښ هم شو خو ته څه وایې چې دلته داسې بندوبست شته دی چې مثال دا پارک د ټول عمر دپاره قایم دایم شي دلته خو اندازه داسې نه ښکاري لکه چې چوکیدار وي یا مطلب مالي وي یا مثال څوک د دې د خزماني وي چوکیدار خو شته دی کې خو اینی ټایم ولاړې آرمي والا ولاړې که نه هغه آرمي والا خو دورې نه وروسته اوس نشته که نه اوس تا ته ښکاري نه دورې نه خو دې خوا نشته دی مخکې به ولاړو دلته به څوک را پرېښودل هم نه دې ټایم نه بعد به څوک نشو راتلی مطلب دې دورې ته یې سنبال ساتلي و که نه او چې دوره ختمه شو نو پارک هم ختمه شو بس دوره چې ختمه شو پارک هم ختمېدو اوس چې ته راتلې او چیلۍ لګې وه په دې ګلونو باندې دا ګلونه یې خوړل تا وکتل یاره مونږ خو اوس راغلو ښه ښه خیال نه دی کړی ښه ښه زه صحیح ده اوس به خامخا راځي چې څوک نه وي نو ښه جي ښه ښه ډېره مننه وروره ډېره مننه د خبرو کولو ډېره مننه مهرباني السلام علیکم سلام وروره تاسو خپل تعارف وکړئ زما نوم علي جوهر دی او د ناقي اوسېدونکی یم د دې ځای او موږ په دې پارک کې مازدیګر کې راختلي چکر مو راوالی دی جی او بلکې د دې ابتدا وشولې پرون بله ورځ جی او د دې چې کوم دغه ډبلیو والو کوم آرمي والو ولاړ پرې دغه باندې پارک باندې هغوی ټول لاړ ورته نه دي چوکیدار شته دي او نه بل څه خزماني والو بل څه څوک دې له پکار دی چې خپل چوکیدار ودرېږي صفایي والو څوک ودرېږي نور څوک دې د اوبو انتظام پکار دی یو هېڅ دغه له مقرر کړي او دا خو اوس هم لږ مخکې ساعت کې شیلې میلې راغلې په دې بوټو باندې راسمې شولو په مازدیګر کې کسان مستانو هغوی پاره کړي دي دې خپل کس پکار دی خپل ضرورت کم دغه دی او دې باندې اوس په خپل مقامي څوک نشته چې په ودرې سکیورټي والے یا بل څوک مطلب دلته کروڑونه روپۍ لکونه روپۍ لګېدلي دي او مطلب د یو ورځې دپاره یو دوه درېو ګنټو دپاره نو تاسو وایئ چې دا زیاتیا دی چې مثال د دې څیز اوس محفوظ دا پاتې نه شي او مطلب حکومت د دې خزمانه ونه کړي نو مطلب قوم نه به چې کوم دی دا یو قیمتي سرمایه لاړه شي بالکل صحیح خبر دا ټول تاوان به شي مکمل دغه خبرې چې دا ټول یو څنګ ډېره مننه جوهر بھائی ډېره مننه ستا د خبرې دا هغه ښکلی پارک دی چې په دې کې ډېر تنکي ګلونه لګېدلي هغه ګلونه نن دا دي ستاسو په مخامخ دي چې مړاوي شو په ځمکه کې ورته بالکل د اوبو څه بندوبست نشته دی او مثال د دې ځای چې کوم مال دی ځناور دي هغه هم راځي او په دې چمن کې سري دي او د چوکیدار څه غم نه دی شوی نو مثال موږ ته داسې ښکاري چې په 8 ورځو کې دننه به د دې پارک هغه ښکلا چې کومه ده دا ښکلا به ختمه شي او دا هلکان به د سیل سپاټۍ نه او دلته د چکر را لګول نه محرومه شي الریډي دلته د چکر مواقع ډېرې کمې دي نو پکار دی چې د دې ښه په صحیح طریقه باندې حکومت خزمانه کړی بچای د دې چې دوی دلته ابتداګانې وکړلي او شومنټ وشو مطلب هغې ریزلټ به وروسته چې کوم دی ډېر مطلب خراب راشي د دې پارک نه دا ټوله علاقه چې کوم دی مستفید کیدای شي او د سیر او تفریح دپاره دا د کلي علاقې څومره خلک چې د دور دراز د صافو کندارو پورې دي دا ټول راچکر کیدای شي خو د اقربۍ نه لکه څرنګه چې د دې ځای د ځمکو د خاوندانو ته پیمنټ ونه شو پیسې ورته ورنه کړی شوي دغه شانه د دې څیز څه مستقل وجود مونږ ته نه ښکاري او د دې خبرې هم امکان شته چې ډېر زر د دې قوم یا د دې خلکو یو ډله راپاڅي او په دې پارک او په دې ځای باندې مقتدا غاښوره او ټیکټرې وګرځوي او مطلب دا ځای نه وران کړي ځکه چې یو قوم نه پیسې نیول شوي په زبردستۍ باندې او هغوی ته پیمنټ نه کېږي نو مطلب هغوی به خامخا څه قدم ولي داسې هم شته دی زموږ په مخامخ چې خلکو د حکومت په مخامخ خودسوزي کړې ده د خپل هغو غوښتو دپاره موږ غوښتنه کوو چې حکومت ته دې څیز ته پام وکړي او قوم ته د ځمکو هم پوره پیسې ورکړي او د عوامو دپاره دا پارک چې کوم دی دا د ټولو خلکو دپاره محفوظ کړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وروره تاسو خپل تعارف وکړئ زما نوم منصور دی زه د ناقي اوسېدونکی یم د دې ځای جی او موږ دې پارک ته چکر ته اوس راغلي جی دلته چې مخکې موږ دې پارک ته راتللو په دې باندې به سکیورټي وه
په دې به خلکو حفاظت کولو جی دې به په ټیم باندې اوبه راتللې جی د دې اوس هغه سیستم ختم شو جی کله چې وزیر اعظم صاحب دلته دوره وکړله او د دې ځای واپس لاړه د دې ځای هغه سکیورټي هم لاړه د دې ځای د فارق چې کوم هغه محافظین هغه هم ختم شول نو دا به اوس زر تر زره ختم شي ځکه چې دې اوس دې غرونه دې مخامخ غرونه دې ته مالونه راسي جی او هغه به دا خراب کړي نو د دې له څه حفاظت کوونکي د دې له څه حفاظت کول پکار دي چې د دې حفاظت وشي جی او مطلب عوام هم دې ته اوبه نشي سپلای کولی نو د اوبو ورته یو خصوصي بندوبست پکار دی د اوبو خصوصي بندوبست پکار دی ته عوام اوبه نشي ورکولی او نه یې رسولی شي جی د سرکار طرف نه څه پکار دی یا ټویل چې دې ته اوبه ورسوي او په هغې نوکر هم یې که نه او په هغې باندې نوکر هم چې د دې حفاظت کوي ښه ډېره مننه قاري صاحب خو دا راته ووایه چې دلته خو به دا پارک چې څنګه جوړ شوی دی د دې پارک په شان خو به بله یو هم تفریحي ځای نه وي چې هلته خلک سیل سپاټۍ له لاړ شي نه دلته نږدې داسې ځای نشته چې موږ ته په نظر باندې راځي یا موږ خپله ورغلي شي موږ لیدلی سیل دپاره ځي نشته داسې ځای د دې په رنګې بل ښه جي ښه نو تاسو ته څه اندازه ولګېده چې مثال وزیر اعظم صاحب د راتلو پورې او د پوج او د دوبۍ د مشرانو د راتلو پورې د دې ښه حفاظت کېده اوس نه کېږي نو د دې دا مقصد دی چې مثال لا څومره پورې دا تاوان چې شوی بس دا دغه یوې دورې له شوی او بس اوس خبره ختمه شوه اوس خبره ختمه شوه دا دغه یوې دورې دپاره شوی جی او اوس د دې څه بندوبست نشته دی جی ډېره مننه قاري صاحب ډېره مننه